چې مطرب نه یم چې ساز کړم په تارونو کې سندرې مطرب نه یم چې ساز کړم په تارونو کې سندرې و شاعر یم سزوم تل په خیالونو کې سندرې مننه چې مطرب نه یم چې ساز کړم په تارونو کې سندرې و شاعر یم سزوم تل په خیالونو کې سندرې و دا ښکلي خلک څه په تخلیق کارو ګوتو جوړ دي دا ښکلي خلک څه په تخلیق کارو ګوتو جوړ دي ولیدې یې فی ښکارا په رخسارونو کې سندرې و شپېلې شوې ګونګۍ که غړۍ چا په نظر کړې شپېلې شوې ګونګۍ که غړۍ چا په نظر کړې شپونکي غم غږوینه اوس په غرونو کې سندرې او د خیال خپرۍ کله داسې ټینګه غېږه راکړي د خیال خپرۍ کله داسې ټینګه غېږه راکړي په ویښه څه چې وایم په خوبونو کې سندرې خو په ځان ګوتې وهي کمسې خلاصې کړې څښاکه په ځان ګوتې وهي کمسې خلاصې کړې څښاکه رنغاړې جوړې بیا د زلفو ولونو کې زم لرې دشته کې کېږدۍ جوړوم زم لرې دشته کې کېږدۍ جوړوم ځان له د مینې دنیاګۍ جوړوم او په کلال لاس له خورزینو خټو په کلال لاس له خورزینو خټو په خپله پیو له کټوۍ جوړوم او د سرو په تار پیم د خیال مشکڼې د سرو په تار پیم د خیال مشکڼې د غزل ناوې ته نتکۍ جوړوم اسحاق پرې لیکم تورې ستا د نامې اسحاق پرې لیکم تورې ستا د نامې ریښوین رومال په ګلدوزۍ جوړوم ګرانو مینوالو احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ اریان د وړیم خپرونه ده هنداره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د پروګرام مقصد دی هغه ورک لالونه چې په ایرو کې دي داسې وخت په وخت یې تاسو سره معرفي کوو خو نن موږ سره په سکرین باندې چې تاسو کوم شخصیت ګورئ هغې سره ما یوه وړومبۍ مرکه مخکې هم کړې ده یقینا دا به تاسو ټول ډېر ښه پیژنئ راغلی یم د اسحاق اخونزاده صاحب څنګ ته په دویم ځل د سره مرکه کوم په ټولو ناول په خپل پروګرام هنداره کې اسحاق اخونزاده صاحب په دویم ځل تاسو ته مینه او هرکلی وایم ډېره مننه ریان صاحب چې تاسو روغلی په واخ مې واستو موږ سره مې شرکت وکړو ډېره ښه ده اسحاق صاحب دا مهال مو ژوند څنګه روان دی الحمدلله بس شکر دی ښه تېرېږي اسحاق صاحب کله چې ما تاسو سره اول پروګرام وکړو تاسو یقین وساتئ چې هغه مینوالو دومره زیات خوښ کړلو چې بلها مینوالو شیر هم کړو او تقریبا په یوه اونۍ کې څه کم 100,000 کسانو هغه وکتلو او نو دې خلکو ته تاسو په کوم نظر د دوی مینې ته ګورئ او تاسو دوی ته څه ویل غواړئ زه د دوی ډېره مننه کوم چې دوی زما دا ماته ګوډه شاعري خوښه کړه وایي چې چتي به سوي اریان صاحب او د چتي ښوروا به سوي خو بس دا خو د مینوالو مینه ده چې موږ سره کوي د دوی په سر بس موږ د میدان ته راوتي یو ډېره ښه ده اسحاق صاحب په ټولو ناول خو زه تاسو ته د اوس چې تاسو کوم کتاب چاپ کړی دی د غزل ناوې ته نتکۍ جوړوم د هغې مبارکي درته وایم او کل د دې کتاب نه زموږ مینوال خبر کوي چې دا تاسو کله چاپ کړی دی او په دې کتاب کې زیاتره غزل دي که نظمونه دي په دا هکله که زموږ مینوالو سره یو څو خبرې زیاتې کړئ ریان صاحب ډېره مننه زما دا دویم کتاب دی د غزل ناوې ته نتکۍ جوړوم په دې کې کم زیات 100 غزلې دي او دا سوات نظمونه دي او دا ما اوس په دې 2019 کې چاپ کړو چې دا اوس په بنو میرلی او میرانفا کې ملاویږي ډېره ښه ده اسحاق صاحب لکه ستاسو د تعارف خو
سہاجت نشته. هغه بل پروګرام مونږ چې کړی دی هغه په یوټیوب باندې شته، زمونږ په یوټیوب چینل دی او په فیسبوک پاڼه هم شته دی. هغه مینوال کتلی شي. هلته کوم تاسو سره مونږ تپوسونه کړي دي هغه ټول خوندي دي په هغې یوټیوب چینل کې او په فیسبوک کې. اوس په نوره خبرې نه اوږدوو، را به شو غزلې طرف ته. که زمونږ مینوالو سره مو خپل غزل شریک کړل نو دا به ډېره ښه وي. اریان صاحب مننه. غزل مطلب چې خدای خبر فیخته به چې څنګه ګلورین ښکاري. خدای خبر فیخته به چې څنګه ګلورین ښکاري. په خدای چې ماته خو له ځان نه هم فیرین ښکاري. خو د خط دایره قدرت داسې راتاو کړی په مخ. د خط دایره قدرت داسې راتاو کړی په مخ لکه په غاړه کې چې هار د لونګین ښکاري. خو زما د صبر کاڼي ټاک به یې زارې زارې کړي. زما د صبر کاڼي ټاک به یې زارې زارې کړي. زړه یې که هر څو هم له کاڼي نه سنګین ښکاري. خو دا یې د زنې خوا کې سپینه غړۍ ساجیبه. دا یې د زنې خوا کې سپینه غړۍ ساجیبه لکه نرګس چې سر یې زیړ او لاندې سپین ښکاري. مننه. دا یې د زنې خوا کې سپینه غړۍ ساجیبه لکه نرګس چې سر یې زیړ او لاندې سپین ښکاري. خو دا چې زما په زړه قبضه کړې نن یاد د جانان. دا چې زما په زړه قبضه کړې نن یاد د جانان. که د غزني په تغ بیا ناست سبکتګین ښکاري. خو دا خو د هر چا خپل زړګی وي کړي جدا انتخاب. دا خو د هر چا خپل زړګی وي کړي جدا انتخاب. تور غنم رنګ ماته په سپینو نه خسین ښکاري. او هسې نه خیر غواړی څښاکه چې اوبه اوبه في. هسې نه خیر غواړی څښاکه چې اوبه اوبه في. ډېر د ښکلوکي جانان مخ راته واورین ښکاري. نور به هم خپل یوسو غزل درته وړاندې کړم چې صدا وختو پخوا د یارۍ نښه هم صدا وه. صدا وختو پخوا د یارۍ نښه هم صدا وه. او دی هم ماله په سرو مفکڼو جوړه آینه وه. مننه. چې صدا وختو پخوا د یارۍ نښه هم صدا وه. دی هم ماله په سرو مفکڼو جوړه آینه وه. او چې مونږ به پرې ناست رمې به ړنګې وې په غرونو. بخښنه غواړم چې ویل به مونږ چې څوک هم په دې واوړي نرتوب بایلي. ویل به مونږ چې څوک هم په دې واوړي نرتوب بایلي. ولاړه له باران پس په چفنه سره زرغونه وه. او یو زوړ رومال ما جیب کې پټ د ځان سره ساتلو. یو زوړ رومال ما جیب کې پټ د ځان سره ساتلو. دا ځکه چې نما د هغې چا پرې نه ویفته وه. په پښو به مې راتاو و د ترورکۍ جوړ پنځبونه. په پښو به مې راتاو و د ترورکۍ جوړ پنځبونه. په غاړه به مې ځوړن یو تویز او یوه لینده وه. اریان صاحب چې په مخ یې قدرت کړی و سینګار په خپلو ګوتو. په مخ یې قدرت کړی و سینګار په خپلو ګوتو. په زنه یې د خال پر ځای وړه توره دانه وه. مننه. چې په مخ یې قدرت کړی و سینګار په خپلو ګوتو. په زنه یې د خال پر ځای وړه توره دانه وه. و ایستل به یې له سترګو نه په ژبه رانه خلي. ایستل به یې له سترګو نه په ژبه رانه خلي. وړه وه خو بیا هم لکه روپۍ په تول پوره وه. و هغې ته بې وفا ویل سم کوپر دې څښاکه. هغې ته بې وفا ویل سم کوپر دې څښاکه. چا ویل راته چې مړه وه هم په لاس کې ستا ګوتمه وه. ډېره مننه اسحاق صاحب. زړه مې نه کېږي تاسو غزل پکې راړوئ او موږ ته یې وایئ. مننه. چې مطرب نه یم چې ساز کړم په تارونو کې سندرې. مطرب نه یم چې ساز کړم په تارونو کې سندرې. و شاعر یم سزوم تل په خیالونو کې سندرې. مننه. چې مطرب نه یم چې ساز کړم په تارونو کې سندرې. و شاعر یم سزوم تل په خیالونو کې سندرې. و دا ښکلي خلک څه په تخلیق کارو ګوتو جوړ دي.
دا ښکلي خلک څه په تخلیقارو ګوتو جوړ دي ولیدې یې فښکارا په رخسارونو کې سندرې اف پلیف به ګونګۍ که غړۍ چا په نظر کړې پلیف به ګونګۍ که غړۍ چا په نظر کړې فپونکي غم غږوینه اوس په غرونو کې سندرې او د خیال خپرۍ کله داسې ټینګه غېږه راکړي د خیال خپرۍ کله داسې ټینګه غېږه راکړي په ویښه څه چې وایم په خوبونو کې سندرې خو په ځان ګوتې وهي کمسې خلاصې کړې څښاکه په ځان ګوتې وهي کمسې خلاصې کړې څښاکه رنغاړې جوړې بیا د زلفو ولونو کې سندرې چې مننه په ځان ګوتې وهي کمسې خلاصې کړې څښاکه رنغاړې جوړې بیا د زلفو ولونو کې سندرې. ډېر ښکلې شاعري ده اسحاق صاحب. زړه مې نه کېږي چې تاسو له خوا نه لاړ شم، خو اخري مو که یو دوه غزل نور را سره شریک کړل نو دا به ډېره ښه وي. بیا به خپله مرکه راغونډه وولې چې د وخت کمی دی. بس دا یو غزل دی چې سره نه خپل وکړل په وبو سپردو خوړل سره نه خپل وکړل په وبو سپردو خوړل بلا زلمي رانه د ورانو پالیسو خوړل او ښوونځي کې ناست په زده کړو بوخت زموږ نیازبین ګلالي ښوونځي کې ناست په زده کړو بوخت زموږ نیازبین ګلالي ښکار د چاودنو شول د تور ټوپک مرمو خوړل ما د امید غنم د زړه په للمه وکرل خو ما د امید غنم د زړه په للمه وکرل خو څه وچکالۍ وچ کړل او سره نه مرغو خوړل وراج د ځنګل د په اوبو کې د چا وربلیږي راج د ځنګل د په اوبو کې د چا وربلیږي څوک لیوني شول د غربت لیونو سپو خوړل او بلا تضاد مو د خانانو مینځ کې زکه و چې بلا تضاد مې د خانانو مینځ کې زکه و چې چا پښتو خوړه چا زړونه په پښتو خوړل مننه بلا تضاد مو د خانانو مینځ کې زکه و چې چا پښتو خوړه چا زړونه په پښتو خوړل خو چا چې خپل کام را پسولو د خپل عقل په زور چا چې خپل کام را پسولو د خپل عقل په زور اغا پوهان رانه د وخت سړی خورو خوړل خو څوک چې په دار د حق نرې کوي ستایل خو پرېږده څوک چې په دار د حق نرې کوي ستایل خو پرېږده اسحاق الله یې مونږ غندو چې خپلو خولو خوړل. اسحاق صاحب یو خیري غزل به راسره شریکوئ خو دا زموږ یو ډېر ما ته زړه ته راتېر ملګری دی شعیب جان، هغې دپاره به تاسو یو غزل شریکوئ چې هغې ته تاسو دا غزل ډالۍ کړئ. شعیب جان بالکل هغې ته ډالۍ کوم دا مطلب د غزل و چې تر څو چې ستا یادونو ډاډګیرنه ورکوله تر څو چې ستا یادونو ډاډګیرنه ورکوله او دا زړه و چې هر هم ته یې بالنه ورکوله مننه تر څو چې ستا یادونو ډاډګیرنه ورکوله دا زړه و چې هر هم ته یې بالنه ورکوله او پاللې یارانې مو په کرکڼو په ګورګورو پاللې یارانې مو په کرکڼو په ګورګورو مونږ وخت له دغه رئیس ایف یادګیرنه ورکوله او د خیال انځور مې ځکه رنګ په وینو کړو د زړه چې د خیال انځور مې ځکه رنګ په وینو کړو د زړه چې ادب له مې پرې لږ لاسته راوړنه ورکوله او ورو ورو مې دا په ویښه ویده کام راویښولو ورو ورو مې دا په ویښه وده کام راویښولو د فیر په ژبه ما ورله ښودنه ورکوله او له زړه مې مینه داسې کړه په ژبه د سپېره وخت له زړه مې مینه داسې کړه په ژبه د سپېره وخت او دې ګل غوښتو ما لاس کې ورلغنه ورکوله او سیله د دولت څه بدبختي څه نه پوهیوه سیله د دولت څه بدبختي څه نه پوهیوه خپل کور کې مو چې بل ته لاس وهنه ورکوله خو توتي مینا به خود له کلي کړه وړي اسحاقه توتي مینا به خود له کلي کړه وړي اسحاقه وهلو له چې مونږ د چینار ونه ورکوله
واه ډیر زبردست. اسحاق صاحب د پروګرام په د آخري شیبو کې به د ځوان کول ته زموږ مینوالو ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ ځوان کول ته خو زما دا پیغام دی اریان صاحب چې موږ تاسو په مینه محبت سره ژوند تیر کړو، د نفرتونو جنګونو نه ډیر لرې ویسېږو، ولې چې دا ژوند د مینه محبت دپاره هم کم دی. هغه د چا خبره نو چې خلک د نفرت دپاره وخت له کومې نه پیدا کوي. ډېره مننه. ډیره مننه ګرانو مینوالو. دا و اسحاق اخونزاده صاحب چې په دویم ځل مو د سره د ستاسو په خوښه پروګرام وکړلو. اوس په آخر کې ما اریان داور ته زما خپل کیمرامین سید انور امیر ته راکړه اجازت. تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.